أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظیم. د قدر وړ افغانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په سلامونه مو هرکلی کوم. را عزت دې وکړي چې تاسو ټول د خپلو قدرمنو کورنیو سره روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو، نن لکه څنګه چې دغه د یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په خواله رسنیو کې او په نورو الکترونیکي میډیا او تلویزیونونو کې د عمران خان خبرې ښکته پورته کیږي او دغه خبرې د پاکستان کوم زموږ پښتانه ورونه چې دي ډېر زیات یو عکس العمل ورسره ښیي او ډېر زیات تاثیر لاندې دي. تاسو به لیدلي وي چې کله عمران خان وویل چې د طالبان یعنی پښتانه، نو په دې اساس پښتانه خو په د افغانستان څخه ډېر زیات په پاکستان کې میشت دي. دا خو د انګریز هغه د ډیوایډ اینډ رول یو برنامه وه او کړې ده او په نورو نړۍ کې هیوادونو کې هم دغسې کړي دي، لکه په د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کشمیر، د آیرلینډ چې ډیوایډ کړی دی په نارت او په دغه باندې ریپبلیک اف آیرلینډ باندې تقسیم کړی دی، او همدغسې نورو په نورو ځایونو کې هم مشکلات ایجاد کړي دي. نو پښتنو ورونو تاسې ته دا پکار ده چې خپل سرونه په خپل ګریوان کې ښکته کوي او بار بار دا سوال ځانه وکوئ. په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا کوم افغانان پښتانه چې دي هغوی باید د خپل افغانیت څخه انکار ونه کړي. دا خو یې لا سر دی چې تاسې یو ریاکشن او یو عکس العمل ښودلی دی. یعنی که چیرته تاسې خپل افغانیت باندې فخر ونه کوئ، تاسې به نور هم ډېر زیات، دا خو یو شروع ده، دا یو ټریلر دی، ټریلر نه چې هغه ټیزر دی، ټریلر لا پاتې دی او پوره فلم هم لا هم پاتې دی. ډېر څه به تاسو وګورئ. نو د خپل افغانیت څخه مه منکرېږئ، خپل آبا او اجداد او کوم تاریخ چې دی هغه را ژوندی کړئ، خپلو افغانانو سره ودرېږئ، په خپل افغانیت باندې افتخار وکړئ. افغان په نړۍ کې منل شوی قوم دی. نړۍ ته دا ثابته شوه چې افغان یعنې څه. صحیح ده چې په 20 کلونو کې نړیوالو د خپلو ګډو مفاداتو د خاطره بعضې تبلیغات، منفي تبلیغات د افغان په مقابل کې کړي دي، خو تاسې ته زه دا په اثبات رسولی شم او دا درته وایم چې په نړۍ کې افغان داسې یو کار کله نه دی کړی. نورو هیوادونو کړي دي، زموږ همسایه پاکستان، ایران، بعضې نورو هیوادونو، عربي هیوادونو به کړي، خو د افغان داسې یو کار نه دی کړی چې هلته په اروپایي یا امریکا یا نورو نړۍ کې په بد نوم باندې مشهور شي. نو په خپل افغانیت افتخار وکړئ. دغه نوم د افغان نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. 2 ځلې برطانیه راغلې ده افغانستان ته، په کونډو شوله، بیا ورپسې روس راغی او بیا ورسره چې کله امریکا راغله داسې یو میکانیزم نه کار واخیسته چې ځان سره 45 نور اروپایي او د نړۍ نور هیوادونه ځان سره متحدین کړل او راوستل، خو بیا هم کامیابه نه شوه. نو په همدې اساس دا منو چې افغان، موږ په افغانستان کې په دې ډېر بحث کوو چې افغان که چېرته جنګ نه دی ګټلی، یعنې قرباني ډېره ورکړې ده، دا منو، خو د خپل هیواد د ساتلو لپاره مبارزې ته همیشه ضرورت وي. دا که په هر شکل وي، خو موږ افغانانو ته دا پکار دي چې په داخل په افغانستان کې او ورسره دغه پښتانه کوم وروڼه چې په افغانستان نه زیات په پاکستان کې دي، دغه فکر او سوچ دې په خپل ذهن کې واچوئ چې ګورئ تر کوم وخته پورې به تاسې د خپل هویت څخه منکرېږئ. نو په همدې اساس په افغانستان کې په میشتو افغانانو، که هغه تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که ایماق دی، که پشهی دی، غږ کېږي تر څو یو موټی شئ، یو لاس شئ او د دشمن په مقابل کې داسې یو نظام ته کار وکړئ چې هغه نظام را روان نسلونه داسې یو تقویه کړي، داسې وروزي چې د نړۍ هیڅ ابر قدرت،
هیڅ سوپر پاور و نتوانیږي تر څو زموږ په مقابل کې خپل د رذالت او منافقت هغه تخم وشیندي، تر څو په راروان نسلونو باندې منفي وافي وکړي. نو عزیزانو ډېر وخت مو نه نیسم، د دویم اپیسوډ د همدغه پښتنو ورونو د افغانانو په هکله دی چې کوم په پاکستان کې میشت دي، چې را بیداره شئ، را بیداره شئ، کنې دا خو لا شروع ده، ډېر صبر د لاسه ورکوي. نو تر بیا مو په الله سپارم، ښې چارې، الله رب العزت مو حافظ او ناصر اوسه. गुरूर से देख लो मेरी आंखों में, दुश्मनों खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं. है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका. ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू.